جنرال صاحب وغږیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل امنیه قومندانۍ مربوط مسؤلینو چې په راس کې مولوي صاحب اکبر آغا ده، تاسو ته ښکاري په ویډیو کې 15,92,50,000 افغانۍ، 50,000 ډالر، دا یوه د سرو ګوته او دغه 3 دانې د سرو ګوتې، 4 د سرې ګوتې، دا دوی په یو ځای باندې چاپه اچولې وه سره له هغه کسانو چې په اکور کې په شرکت کې اوسېدل. هغه کسان یې نیولي دي د پیسو مالک. دا پیسې دا شرکت د چا ده؟ د هغه سړي حاجي غلام دستګیر نومېږي. دا د هغه حاجي غلام دستګیر خسر ده. زوم یې ویلي وو چې پیسې او دغه شیان د ما خسر ته حواله کړئ. نور جریان به درته اکبر آغا چې دغه ټول اپریشن عملیاتو مشري درلوده، دا یې به درته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پیسې جنرال صاحب د زموږ وطاق ته مخامخ کور دی. موږ دا نه پېژنو چې دا کور د چا دی. خو ټول وخت موږ په دا جریان کې یو چې په دا علاقه کې کوم کورونه دي، څوک ننوځي غلاګانې کوي بله کوي. چې بیا زموږ ملګرو دا کسان لیدلي وو چې دلته ننوته، بیا موږ ورپسې ورغلو. چې ورغلو دوی داسې کړي وه چې دا یو ملګري لاسونه یې تړلي وه او 3 خلاص وه. نو دوی داسې وویله چې دا زموږ سره دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی وویله چې موږ ته نور غله راغلي وه. پوه شوې؟ خو بیا چې موږ د کور د مالک سره رابطه وکړو، کور مالک وویل چې دلته زما ډېرې پیسې پرتې دي. موږ چې ورغلو هغه نښاني یې راکړه، دا ځای چې موږ دا پیسې راواخیستې، برآمد مو کړې. بیا مو پوښتنه وکړه دا سړی چې څه نوم یې دی؟ حاجي غلام دستګیر. حاجي غلام دستګیر زما خسر دی و دا ته به دا پیسې حواله کړي. نو موږ دا پیسې اوس راوړلې و دا درته حواله کوو او دا یې به کور ته کسانو سره لېږي چې تر هغو ته یې خپل کور ته ورسوي. دا د طالبانو دیانت، امانتداري او تقریبا په 1 ساعت کې دا هر څه طالبانو کړي دي. یوه انا د دې نه ده ضایع شوی. دا سړی د پیسې تو ضایع شده، بطوس پرده شد، کس رشوت، تهدید از طالبان خوش هستی؟ پیسې تعداد پیسې 15,92,500 افغانی، 50,000 دلار، 4 تا انگشتر طلا حواله تو شد. مالک از این پیسه توستی. 15,92,500 افغانی که خود ما حساب کردیم در حضور حاجی غلام دستگیر، 50,000 دلار، 2,500 یورو از یادم رفته بود که یورو پیسش ما را بده یورو را بده و 4 دانه انگشتر این دجی این 2,500 یورو هم پیشش بود. این پیش حاجی صاحب بود. این نوشته کردیم 4 دانه انگشتر. تسلیم حاجی صاحب به خانه میرسانیم با امن باشه. دیگه تحقیقات جریان داره تا که دزدگیر شود. و اینی 4 نفر جرم ثابت نیست که یادم خانه بودن، دزگیر شدن پیش طالباست. بعد از تحقیقات عدلی و قضایی ثابت میشه که دوست کیستن. نعره تکبیر! امارت اسلامی افغانستان زنده‌باد! جنرال مبین زنده‌باد!